سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. موږ د سردې بند ته راغلي یو. د سردې بند د افغانستان له مهمو بندونو څخه شمیرل کیږي او که چیرته په دې بند باندې کار وشي او دا بند ورغول شي او زیاتره کانالونه ورته جوړ شي، نو همدا بند به د غزني ولایت په ځانګړې توګه د اندړو د ولسوالۍ زیاتره سیمې خړوبې کړي او زیاترو سیمو ته به اوبه ورسوي. دا بند چې د سردې بند دلته مختلف الوتونکي هم ژوند کوي او واقعا چې یو سیاحتي ځای دی. که چیرته سوداګر په همدې ځای باندې پانګونه وکړي، زه باوري یم چې د هیواد له مختلفو سیمو څخه به زیاتره کسان د سیاحت لپاره همدې ځای ته راځي او که حکومت همدې ځای ته خپله جدي پاملرنه وکړي، دلته د سیاحینو لپاره د تورستانو لپاره مختلفې ودانۍ ورغوي، نو زه باوري یم چې همدې سیمې ته او همدې ځای ته به له هیواده بهر له نورو بهرنیو هیوادونو څخه به هم خلک د سیاحت لپاره همدې ځای ته راځي. د سردې بند د اوبو یوه ډیره لویه کاسه لري چې د کال په اوږدو کې ځینې وخت اوبه پکې کمیږي او ځینې وخت اوبه پکې زیاتیږي او د سردې بند چې د زیاتره منشا له پورته سیمو څخه اخلي چې د سردې د بند په شاوخوا کې لوی لوی غرونه واقع شوي دي. کله چې واوره کیږي او یا هم موسمي بارانونه ووري، هغه اوبه ټولې راټولیږي او د سردې د بند په کاسې کې راجمع کیږي او له هغه وروسته د بند کاسه ورباندې ډکیږي. د سردې بند نه یوازې د اوبو په یو ډیر غټ مرکز بدل، بلکې د سیاحینو لپاره یو وړ ځای وګرځي ترڅو سیاحین راسي او د سردې له بند څخه لیدنه وکړي. ډیره مننه.